روجې په حالت کې یو کس باندې غټ اودس ماته واوړید کنه نو دا به څو روجې نیسي؟ آیا دا روجې ماته شوه که ماته نه شوه دی بیا لامبي څه به کوي؟ ملګرو چا باندې چې اودس ماتې واوړي، چا باندې چې غسل واوړي او څوک چې کوروالی وکړي هغه روجه نیولی شي او که نشي نیولی. د مولانا صاحب بیان کړی دی، ډېر ښکلی بیان یې کړی. ملګرو یو 2 منټه خراب کوي، دا ویډیو راسره وګورئ. انشاءالله ملګرو ډېره تفصیلي ویډیو ده، تاسو به پوه شئ په دې باندې. دا ویډیو راسره وګورئ، بیا بعد کې زه هم په څو خبرې کوم. د خپل کور والا سره میلاو شوي پشپه کې او پښمنۍ پرې راشي نو لکه نو دا خو بیا بېلمازه دي، نو آیا دوی به دا پښمنۍ کوي که نه؟ مخکې به څه کوي؟ مخکې به غسل وباسي. دا پاکې خبرې ته کوم ځکه چې ډېر خلک دې باره کې تپوسونه کوي. نن هم کم سے کم یو 21 رنګونه دې باره کې راغلي. جناب یو کس ته د روجې په حالت کې اوده دی او اودس ماته یې پرې واوړېد نو د روجه ماته شوه او کو نه، نو جناب د روجه نه ماتیږي. صحیح ده؟ خو مولوي صاحب ماتیږي نه، نو زور ولا ورکوي روجې له؟ نه زور ولا نه ورکوي. مولوي صاحب بیا به څه کوي؟ لامبي به څنګه؟ غرغړې به کوي که نه؟ نه ګوره دا سره چې به کوي، یو کس باندې د روجې په حالت کې اودس ماته واوړېدو نو دی به څه کوي؟ دی به ښایسته راپاسي او وبه لامبي. خو څنګه به لامبي؟ خولې ته به اوبه واچوي، غرغړې به نه کوي چې غرغړې راغستې. صحیح ده؟ او پوزې ته به اوبه واچوي، هغه تریخوالی به پکې نه کوي. په احتیاط باندې چې اوبه تیرې نشي. صحیح ده؟ او ټول بدن به څه وکړي؟ ټول بدن بلون کی بس د غسل اوتو روجې ته ضرر نشته. په خبره پوه شوي؟ او په هر ټیم کې کو دی ودده او راپاسه ده او غټ د سماده پړېدل دغه ترتیب بکې. صحیح ده؟ بل خبره نو مطلب څه چې روجې نه ماتيږي. ها خبره پوه شوي؟ په او د سمادي سړی باندې ووري په خپل ودی او ووري په نو روجه نه ماتيږي. بل خبره یو کس ته او کورواله کړه دی او جناب د باندې پښمنۍ رااله نو آیا دی بل ولام به کنه د وبو تنظیم نشته وغیرہ وغیرہ نو جناب خخسته پښمنۍ وکړه. صحیح ده؟ او دا غي نه پس بیا سوکا ټیم نه ته میلاو شو خرڅ برابر شو بیا سوکا بیا ولما دا سینام چې ته بلماز او ستا پښمنۍ نه کیږي، بالکل پښمنۍ کیږي. خو ګرځي به پکې نام زر تر زر بسګي زر تر زر دا یو قسم نه نجاست ته یو فلیتی دا تبکه نه کوي کارونه نشي کولای کنه نو تب پلیتی کنه زر تر زر بسکه زر تر زر بسکه لامبي. لکه اوس مثال کې تر اوپر یو کس ته کنه او هغه میلاو شو ادا باندې اوس د پښمنۍ ټیم دی او کو د لامبي یا وغیرہ نور ترتیب برابرې نو پښمنۍ ټیم پیوزي او د وراشه لاول دا کومه نو جناب نه لاول پښمنۍ خسته وکا دغه نه پس بیا سوکا بیا ولامبا. په خبره پوه شئ؟ نو یو کس باندې او د سماته واوړ جناب په د باندې روزن نه ماتيږي. صحیح ده؟ روزه د نقصان نه رسیخه. مرګرو تاسو ویډیو وکړه یقینا چې پوه شئ مرګرو تاسو په باندې موږ خپل رائے کمنټ کې ضرور راکړئ. ما شاید من د خپلوال طریقې اجازه خدای او بد بریالي اوسئ. د لوی لافام